هند او پاکستان له 4 ورځو جګړې وروسته د امریکا د فشارونو لاندې د اوربند پر سر هوکړې ته ورسېدل، خو له هوکړې یوازې څو ساعته وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر په سرحدي ښارونو او کلیو کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي. هند پاکستان د اوربند پر سرغړونې تورن کړی. د هند د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وکرم مصري په یوې خبري غونډه کې ویلي چې موږ له پاکستان څخه غواړو د دې سرغړونو د مخنیوي لپاره مناسب اقدامات وکړي او په جدیت او مسؤلیت له وضعیت سره چلند وکړي. په ځواب کې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد د اوربند هوکړې ته ژمن دی او په هند د سرغړونې پړه اچولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل زموږ ځواکونه په مسؤلیت او احتیاط سره له وضعیت سره چلند کوي. د تیرو 4 ورځو نښتې د سویلي اسیا د دې دوو پخوانیو دښمنانو ترمنځ په تیرو نږدې 3 لسیزو کې تر ټولو سختې وي. د جګړې د یو احتمالي پراخ جنگ خطر زنګ وهلی و په داسې سیمه کې چې د نړۍ له ګڼ نفوسه او ناارامه سیمو څخه ګڼل کیږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مخکې ویلي و چې د دواړو هیوادونو د پوځ عملیاتو مشران سره غږېدلي او موافقه یې کړې چې ټولې نښتې به د شنبې په ورځ د ماسپښین 5 بجو د محلي وخت له مخې پای ته ورسیږي. 2 ونې مخکې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر هندي ګرځندویانو برید وشو چې 26 تنه پکې ووژل شول. د چهارشنبې په ورځ هند د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې پر هغو ځایونو برید وکړ چې د ترهګرۍ د مرکزونو په توګه یې یاد کړل. له اوربند سره دوی هندي حکومتي سرچینو ریوټرز ته ویلي چې د هند له لوري اعلان شوي بندیزي اقدامات او د پاکستان متقابل ځوابونه لکه د سوداګرۍ بندول او ویزې لغوه کول لا هم پر خپل ځای دي. که څه هم اوربند شوی خو هندي سرچینو ویل چې بندیزونه لا هم دوام لري.